پرلط په حواله چې دا کوم تقریرونه شوي دي یا خاص کر محمود خان چې کوم تقریر کړی دی زه د دې په سختو الفاظو مذمت کوم او د مذمت بعد دا پرلط یو ناره د پښتنو د چمن د عوامو دا ده چې دا پاسپورت دوی هم دا وایي چې پاسپورت موږ منو لیکن صرف چې دا کم کاروباریان دي د هغو دپاره د دې یو سهولت جوړ شي چې په هغه باندې اول سی ایم صاحب سرفراز بخشي صاحب په اخته دی موږ ګرده په دې اخته یو چې د دې یو ښه مناسبه لار راوباسو د پرلط دپاره خو بده مرغه محمود خان هر کله چې دا د پرلط خبرې سره رانږدې شي چې پر خلاصېدو شي دی بیا راشي بیا په مابینځ کې یو بم پټاو کې یو داسې نازیبه گفتگو وکړي چې د هغه د وجې سره د پرلط او د ادارو در مابینځ بیا یو نوی فساد دی جوړ کړي محمود خان څخه زه اوله دا پوښتنه کوم چې وړه مرض چې دا خلک شهیدانېدل مړه کېدل تا به ویل تا موږ بل رنګ کالي اغوندو راځو به په دا پرلط کې به کښېنو چې دا وینه نشي پر معلومه نو ته چیرې وې ته ولې دا پښتون قوم خطا باسې څو در څو یې خطا باسې که در کومه وخته پورې به دا خطا ایستل ته کوې چې کشنیانو ته ته ناست یې دا د کشنیانو په دماغ کې ته څه شي ورچوې آیا دا فوج مدعا ته په دماغ کې ورچوې دغه چې ته پر عام میډیا باندې دا خبرې کوې دا خو ته فوج او پرلط سره جنګ یې ته خو د سولې دپاره یا د دوی د خلاصون دپاره نه یې روان دویم زما د پرلط د عوامو څخه دا خواست دی چې د دې په خبرو نور مه خطاوځي دا خبرې د ډېرې وکړې د اویاوو کالو څخه دا خبرې دی کوي خو د صرف او صرف د خپل بلیک میلینګ کوي د خپل سیاست د چمکاوېدو دپاره مړو ته یې استعمالوي آیا د ده په خوله نور مه استعمالېږي دویم ته چې برګیډیر یا ډي سي په یو شله کې ولې چې ته دا وایې چې که یو ځای دا وویشتل شو نو څوک غږ نه کوي نو دا خو ته ډایرکټ د پرلط مدعا کوې ته پرلط ته مدعیان ورپیدا کوې نور نو دا کیس د اف آی آر باید پر برګیډیر نشي کاټ دا اف آی آر باید پر تا کاټ شي د دې مجرم د دې قاتل ته یې د دې قاتل برګیډیر یا ډي سي نه دی ولې ته دا ګرد عمر دغه غلطې خبرې و دا خلکو ته کوې خلک خطا باسې بیا تر اوسه پورې الحمدلله خلک هم دغونه اوس هوښیاران شوه دغه خلک دغونه پېژني چې دا صرف او صرف د خپل مقاصد دپاره دوی استعمالوي نو زما د پرلط د عوامو څخه دا خواهش دی چې د ده د دې منافقتانه سیاست څخه بالا لاس واخلي دا مسله انشاءالله تعالی حل کېږي دا به په ډېره ښه طریقه حل کېږي چې د چمن د خلکو ګټه به پکښې نو موږ دا خواست د پرلط څخه کوو چې د ده د خولې نور دغه مه کوئ ملګري مه کوئ